په دې وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلونونو د ګڼو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د اورښتونو کمښت، د طبیعي یخچالونو ویلې کېدل او د اوبیزو سرچینو له منځه تلل هغه لاملونه دي چې د خلکو د ژوند او د کرنې پر وړاندې جدي ګواښونه رامنځته کړي دي. د کارپوهانو په وینا د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 15 د دغو بدلونونو تر اغېزې لاندې راغلي چې د هېواد نیمایي وګړي د خوړو له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. افغانستان از جمله آسیب‌پذیرترین کشورهای دنیا در برابر شرایط اقلیمی محسوب میشه. خشکسالی‌های مکرر و افزایش شدت گرما از جمله 34 ولایت تقریبا 25 ولایت تحت تاثیر قرار داده و بیش از نیمی از جمعیت ولایت دچار ناامنی غذایی میباشند و سیل و طغیان‌های ناگهانی در بخش‌های زراعت هم خسارات جانی و مالی را در قبال داشته که سال‌های قبل ما شما شاهد بودیم. قبلا در سال 1723 مالتوس کشیش و اقتصاددان انگلیسی به خاطر که از ازدیاد نفوذ جلوگیری شود و جنگ‌های تحمیلی برای انداخت، چنانچه جنگ ما شاهد جنگ‌های صدایی بودیم. و موضوع دومش موضوع اول ازدیاد نفوذ است. ازدیاد نفوذ باعث بدر کوچ‌های اجباری میشه، مهاجرت‌های اجباری صورت بگیره که طبعا برای کشور که مهاجری میه طبعا د اقتصاد زو ضربه است. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان د ګلخانه‌ای ګازو په تولید کې کوم رول نه لري، خو بیا هم د اقلیمي بدلونونو له اړخه له زیان سره مخ کیږي. دوی زیاتوي چې نړیواله ټولنه باید د کره او بیړنیو مرستو له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. تقاضای ما از جامعه جهانی است که افغانستان یگانه کشوری است که به اصطلاح از گازهای گلخانه‌ای نداشته و شدت گرما اقلیمی در کره زمین کدام نقش ما نداریم و به او خاطر باید عدالت اقلیمی جدا رعایت شود و برای ما تکنولوژی سبز و فناوری‌های نوین به خاطر ذخیره آب کمک کنند که از مهاجرت‌های اقلیمی مردم ما جلوگیری شود. نگاه حقوق بین‌المللی ما حق ازیر داریم که از خود ما دفاع کنیم و این کشورهایی که استفاده میکنن بر ما نمیگیم ما باج بده، بر ما از روی همکاری و انسان دوستی و نو دوستی باید که ما همکار باشه در این ساحه و از ما بدل دیم هم کمک و رایگان منیسی کمک‌های بشردوستانه کنه با ما ادامه بده و این راستا از امارت اسلامی افغانستان ما خوشمند هستیم که در این بخش اقدام جدی صورت بگیره. فعلا در افغانستان خشکسالی است، آب افغانستان هم کم شده. کل دنیا میفهمند که افغانستان یک ملکی است ضرر محیط زیستش عید نرسیده. افغانستان فعلا در کمک جهانی ضرورت دارند که فعلا جلسه که در وقتا گرفته میشه خواهش مردم افغانستان کمی است که نماینده امارات اسلامی در این جلسه اشتراک کنه، کمک جهانیان در بخش محیط زیست و کم‌آبی ما کمک باشن. کارپوهان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو پر وړاندې مبارزه له نړیوالې همکارۍ او د دوامداره پراختیا په برخه کې له پانګونې پرته ناممکنه بریښي.